الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. صدق الله العلي العظيم. الله جل وعلا شانه مالك يوم الدين دي الحمد طول سنا و صفت دي ثابت دي لله و الله جل وعلا لرا رب العالمين دي رب د طول عالميان دي الرحمن الرحيم دي رحمن او رحيم جل جلاله دي مالك يوم الدين دي مالك د ورځې د جزاء یعنی دی مالک د امورو د کارو مدبر د دې کارو حکم کوونکی د دې کارو په ورځ کې د جزا د خپلو بندګانو پر اعمالو باندې چې ثوابونه مؤمنانو ته ورکوي عذابونه کافرانو ته ورکوي دغه ورځ چې دا ورځ د قیامت ته د دې مالک د دې حکم کوونکی چې دی یوازې او یوازې الله جل وعلا دی دی مالک ملک هم قرات راغلی دی مالک هم راغلی دی خو په ملک یو هغه خنجري الف کړي نو لاس نیکی د سړي کمیږي که ملک ووایي څه کېږي خو ثوابونه مالک چې دی دا موږ تاسې وایو دا ډېر ښه طریقه ده موږ مذهب هم داغه نو الله جل وعلا شانه چې دی ذي الملک دی خاوند د باچهۍ دی د سلطنت دی د غلبې دی په دغه ورځ حتی لأنه لا ملك ظاهر فيه لأحد إلا الله تعالى. په دې دنیا کې خدا ظاهري باچهي سته یو څوک دعوه کوي چې زه د دې ملک باچا یم هغه د ظاهري باچهي به هم نه وي مګر یوه الله جل جلاله حتی رب جل وعلا وفرمایي چیرې دي هغه جبابره چیرې دي چا دعوې کولې چې موږ باچهیان یو موږ رئیس جمهور د جمهور خلکو موږ رئیسان یو هغه چیرې دي لمن الملك اليوم لمن چا لره د الملک و باچهي اليوم نن ورځ هیڅوک به نه شي جواب لله الواحد القهار باچهي ثابته ده یوازې او یوازې خاص او خاص الله جل وعلا لره چې دی واحد دی په ذات او صفاتو کې شریک نه لري القهار دی ډېر غالب نو چې باچهیان تېر سوي وي دوامه دغه غږ نسي کولی هغه ډېر د خطره متوجه ده په دغه ځای کې ولې خو دوی د باچهي دعوه کړې ده د دې خلکو د تصرف دعوې کړي دي او بیا په هغه کې ظلمونه کړي دي نو هغه ډېر دلته خجل سي دلته سر نسي پورته کولی ښه ته ګوري خو البته په دې دنیا کې یو ظاهري باچهي وي خلک ډېر دي په دې سره خپل هغه د مملکت خپلې چارې سره په سنبالوي نو بیا چې ښه عادل باچا وي نو بیا هغه رحمت ته خدای پاک بیا خو د دې خلکو سره ښه رویش ښه ګزاره او د خلکو کومک د ناوسه او د مظلوم لاسنیوی کوي نو ځکه دا رحمت ته خدای پاک او که چیرې داسې نه وي نو بیا هغه داسې وي چې په ورځ د قیامت به وای اول حساب و کتاب د هغه باچا سره کیږي چې هغه ظالم هغه پر دې د خدای پر مخلوق باندې او نبی علیه السلام مبارک صلی الله علیه و آله وسلم بیا هم دغه رقم فرمایلی دي ول خدای هغسې باچا هغسې امیر هغسې حاکم د وخت چې زما پر امت باندې رحمیږي ته رحم پر دعا نبی علیه السلام او خدای پاک هغسې باچا چې هغه زما پر امت باندې قهریږي ظلم کوي تعدا کوي خدای ته د شدت چلند سره بیا نبی علیه السلام مبارک شرع ده پر هغه حکیم د وخت پر هغه مشر باندې چې د خپل ملت په حال باندې ځان نه خبروي د مظلوم لاسنیوی نه کوي بلکې شدت او ظلم دا نبی علیه السلام مبارک هم بیا هغه چاته شرع نو الله جل وعلا چې مالک یوم الدین دی بل ځای کې راځي یوم لا تملکو په داسې ورځ کې به ملکیت نه لري یو نفس لنفس بل نفس لره شیئا د هیڅ ملکیت به هیڅ چاته نه وي غیر د الله جل جلاله څخه نو یوم دلته چې یو مالک یو د ورځ خو نو دا ده چې د صبح صادقه څخه بیا د غروبه پورې موږ تاسې نو دغه ورځ ده خو دلته علما وایي وقت ځینې مطلوب دی وقت مالک یوم د وخت دین د جزا دی دین جزا چې ورکول کیږي هر چاته چې موږ تاسې په دې دنیا کې د یو چا سره بنده وي موږ هغه په حق راسه وخوري موږ نو په دې باندې خپل زړه ډاډه دی چې زه بله ورځ هم د حساب و کتاب سته بیا به دا زموږ حق نو په دې وجه باندې یو وخت د ورځې د جزا سته چې الله جل جلاله خپلو بندګانو ته هغه ته بیا جزا ورکوي نو که چیرې یو انسان
د خیر و د نیکو صالح عمل کړی وي نو بیا نیکه جزا درته ورکول کیږي. که چیرې یو انسان شر عمل کړی وي، شر سړی وي، شر کارونه یې کړي وي، نو بیا هغسې سزا ورکول کیږي. کما تدینو تدانو، لکه څنګه چې تاسو عمل کوئ تدانو، هغسې جزا به تاسو. نو هغه سړی ښایسته او کامیابه او خلاص دی د مشاکلو څخه چې په دې دنیا یې عدل، انصاف، نیک عمل، نیک رویش، نیک اخلاق ودرلود او د خپل خدای پاک کما حقه د خپل وس و طاقت موافق عبادت او بندگی او فرمانبرداري او بالعکس چې څوک وو چې دغه کارونه نه درلود، هغه خپل ځان تباه کړی دی، خراب کړی دی. په ورځ کې د قیامت هغه سړی رسوا وي، شرمنده وي، په هر پیل باندې د ده سره حساب و کتاب کول کیږي او دی په هغه کې مانده وي. نو ځکه خود به خود ځان ته جزا ورکوي دی. نو اوس د سره څخه چې علماو دا الحمدلله شریفه در دغه ځایه پر مالک یوم الدین تاسې ویلي دي خلقتک فانا اله، رب جل وعلا دا بندگانو ته فرمایلی دي په دې الحمدلله کې در دغه ځایه چې ما ته پیدا کړی یې ای زما بنده و انسانه، فانا اله، زه اله یم چې الحمدلله. ثم ربیتک بالنعم رب العالمین، ما تربیه ستا کړې ده په نعمتو، دون د نعمتونه چې هغه ته شمېرلی نسي. وان تعدوا نعمت الله لا، که چیرې ته شمېرل د نعمتو د رب جل وعلا وکړي پای ته به نو ما تربیه ستاسو په ډېرو نعمتو سره کړې ده. فانا رب، زه رب یم. ثم عصیت، ته نافرماني کوې او زما بنده او انسانه، فسترت علیک، بیا هم زه پر تا باندې دا ستا عمل پټوم. اوس بعضې کسان وي د نورو مسلمانانو په عیبو باندې اخته دي چې سره کم یې لڅ کړي. ولا تجسسو، خدای پاک وایي تاسې تجسس مه کوئ، د بل چا پټ حال مه معلوموئ. هر انسان په عیبو کې دا چې ته ګرد عمر د بل دا لسیې خپل دا به څه په وایي. بیا چې څوک ګرد عمر د بل په تجسس پسې وي ځان ته ښه وایي، ځان ته پاک وایي او حال دا چې خپله دا چې تجسس ده. یو چا بد عملي کوه د عمر رضی الله عنه په وخت، البته اوس مې د غالبه ګمان دا دی چې شراب یې څښل د شپې، خو ده یو چا لیدلی و دا راپور ورته راغلی. نو اخر پایده یو لوی صحابي عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه د ځان سره ملګري کړي ورلی ورته ویې غوږ یې ورته ونیو، خو هغو د هغسې بد عمل کاوه. نو دا صحابي مبارک عمر رضی الله عنه ته وایي وایي داسې نه دا زما او ستا سزا د دوی د هغې غټه او دوی به هغه د شرابو ګناه کوي، خو هغه هم په حیات سره ګناه ده، دا هم په حیات سره ګناه ده، دواړه بېرته هغه سره روان وبېل. نو دغسې خدای پاک څخه په عصیان کې ټوله یو ښه خلک نه، خو یو علما دي چې هغه دي هغه خلکو ته ویلی سي په عام ډول باندې خاص ډول، هغه خلکو سودخورۍ مو کړي دي، دا مه کوئ. یا چې زلزلې راځي هغه خلکو نافرمانۍ مو کړي دي، دا مه کوئ. هغه توپانونه راغله، هاي خلکو داسې بد عمل کوئ، دا کوئ دا کوئ، دا مه کوئ. خو دې عام طور دغه عیبونه و ګناوې د عامو انسانانو دا په ګوته کولی سي، خو هر چاته بیا د دې جواز نسته، ځکه هغه خپله په دغه کې غرق کړي او دا معلومات نه ورته کېږي چې زه باید څنګه خبرې وکړم، څه ووایم. او بل دا دی چې دغه عیبونه خاص طور بیا د هغه عالم ته هم جواز نسته چې پلانکی ته ولاړ ته تا دا ګناه کړې ده، هغه ته دا ګناه کوې، ته سړی دا ګناه کوې، خاص ډول تخصیص به سړی نه. نو الله جل وعلا فرمایي چې ته خو عصیان و نافرماني کوې، فسترت علیک، ما پټوالی پر تا کړی دی. فانا رحمان، رحمان جل جلاله الرحمن الرحیم. ثم تبت، ته بیرته او انسانه چې ما ته توبه وکاږې، فغفرت، زه تا ته بخښه کوم. فانا رحیم، زه رحیم ذات یم الرحمن. نو ثم لابد من الجزاء، لا علاجي ده چې خامخا به جزا د انسانانو ته مقرره وي. فانا مالک یوم الدین، زه مالک د ورځې د جزا. دا در دغه ځایه پورې په روح نامه سره کتاب او حدائق ریحة ریحان تفسیر کې دا بیان در دغه ځای پورې پر دغه ترتیب باندې راغلی دی چې دا موږ تاسې وایو در الحمدلله. نو ورځ د یوم الدین دې ته دا ورځ یوم الدین دغه ورځ د قیامت ته علما وایي، په دې سره مسما سوې ده ځکه چې یدانو فیه کل احد، جزا ورکول کیږي هر احد لره او د ده د عمل پر دغه باندې ورکول کیږي. نو دغسې انسانان مړه، نو بیا دغه په قبر کې هم د عمل اثرات وي، که څوم جزا په ورځ کې د قیامت ته ورکول کیږي، خو هغه اثر یې په قبر کې مرتبط. بس مسلمانان دي د اکثره دغه پورې د قبر د مشکلاتو څخه خدای پاک یې ژغوري، خو بیا هم یو انسانان بعضې په دغه قبر کې تاریکي زیات،
نو هغه دا دی چې د عمل اثر پر د باندې را او غټه تاریکه په ورځ کې د قیامت په قبر کې چې ده هغه ظلم دی. الظلم ظلمات یوم القیامه. ظلم چې دی یو مخ تاریکي، هیڅ قسم روشنایي نه لري ظالمان، نه په قبر کې او نه په ورځ کې د قیامت. هغه د دې څخه خلاص. نو غټه تاریکي دغه ده. نو بعضې ښه اعمال چې بیا دي هم پر اندازه باندې، حتی داسې قبرونه شته چې قندیلان ډېره روشنایي پکښې کړي، ډېره پراخي پکښې کړي، ډېره خوشحالي پکښې. بعضې قبرونه وي یو څراغ غوندې وي، بعضې یو شم غوندې وي. د دې انسانو د اعمال اثر په دا قبر کې هم د سړي سره ملګری وي. که څه هم در ډېره حده پورې مؤمنان اهل القرآن خو سره د قبر د مشکله څخه خدای پاک خلاص کړي دي، شهدا فی سبیل الله یې خلاص کړي دي، او نور داسې عام علما د خدای پاک د لارې خلک چې اولیاء دي د خدای پاک خلاص. انبیا خو نو بیخي او خلاص دي، خو بیا هم حتی وایي د جمعې په شپه او د جمعې په ورځ څوک وفات شي خدای پاک دا بهانه ورته د قبر د عذابه څه مؤمن چې مؤمن مسلمان په دې مبارکه ورځ کې. نو هره شپه چې څوک تبارک الله ذی شریفه وایي په هغه ورځ عذابه څخه خلاص. نو دغسې ډېر شیان دي چې سړی د قبر د عذابه څخه ساتي، او ډېر شیان بیا دي د قبر عذاب سړي ته بیا راځي. نو غټ عذاب چې بیا د قبر عذاب سړي ته راځي، هغه اول د شیطانتګر قبر ډېر په عذاب وي. شیطان ستا حال هغه ته رسوي، د هغه د هغه ته رسوي، هغه ته رسوي، هغه ته درواغ او رښتیا او دا ګرد سره ګډوډ، او د اور په تار په دغه دار به زړېږي. هغه څوک چې بیا جاسوس وي یو مسلمان حکومت ته په لاس او هغه په هغه کې نه وي، د متهم کې شرمنده یې کې ذلیل دا مخ او چې حکومت کې څه هر ګړی به جاسوسي، هر ګړی په ما ترجمه وکړه سهار به بیا څوک راته راغله ته داسې خبرې کوي چې د خلکو حکومت سره لرې کوي. خو د آیات وایم داسې تورې زرخانې لرو چې ولاکه دې بیا راووځي یا دا خبرې داسې اخطار به په یوه ورځ باندې چې دا ما به یوه خبره ما داسې کړې وه چې هغه به د دې عیب پکښې کوي، بیا به داسې اخطار دا خبر خو دې نه و، خامخا یو چا به ورسوي او هغه بیا غلط ورسوي دروغان. نو ډېر مسلمانان په دې تهمتو باندې بیا لړل، ظالمانو ته په لاس ورکول، هغه بیا وهل ټکول. نو دا ګرد ظلم دا به د اور په دار زړېږي. داسې څوک چې ناحق یو غلط یې معرفي کوي او غلط دغه سیر بیانوي او هغه هم داسې نه خدای پاک حر و آزاد پیدا کړي دي. په خپل حریت و آزاد سره هر مسلمان آزاد دی. هغه په دې معنی چې خپل منځ کوي، وظیفه کوي، مؤمن به شان لري، به هر څوک لري، څوک د ګناهو څخه خالي دی، مسلمان دی، مؤمن دی، مؤمن به شان ټوله مني. نور حق د مال، ابرویي، وینه دا ټوله محفوظ دي. نو دغه ورځ د قیامت خو راځي. نو الله جل وعلا بیا خپل بندگان په دې سره خبره ومن یعمل مثقال ذره خیرا یره. که چا عمل پر مثقال د ذرې کړی و د خیر دا به وویني، او ومن یعمل مثقال ذره شر یره، که د شر کړی و دا به وویني. دغې ورځې ته مسلمانان باید متوجه وي. کافران خو د ورځ د قیامت نه، مسلمانان باید متوجه وي چې دا ورځ خامخا سره ذرې قدر حساب سته. بل ځای کې خدای پاک فرمایي ولا یظلم ربک احدا، ظلم نه کوي رب ستا د هېڅ چا سره. او په دې دنیا کې هم کله کله د بدو اعمالو اثر ښکاره کېږي. یو څه هغه داسې وي چې دا مسلمانان د دې بده کاره څخه توبه وباسي، نو څه داسې توپانونه پر راسي، وهمونه پر راسي، رقم شان دا پر راځي، پر دوی باندې ښکاره سي په دنیا. خو بیا هم چې دوی پښیماني وکړي هغه عذاب ورته کېږي. او کم کسان چې بیا په ګناه اخته نه دي خو دا عذاب پر رالی. اوس مثال دا زلزلې راغلې پر افغانستان باندې، خو یو څوک نور خو نه ونو د هغو دپاره بیا طهور پاکون هغه بیا خدای پاک موږ تاسې بیریږو چې اوس باد رالی، طوفان رالی، چې اوس په عذاب اخته نه شو. اوس مستحقین د دغه باد خو شته چې د عمل یې کړی دی، د دې د عمل په وجه باندې دی دا باد راغلی. نو ښځې و، کوچنیانو، سپین ږیرو، ملایانو، ښه خلک دا خو نو بیا په دې دغه کې نه دي راغلي، دا هم سره زوکلیږي. مګر د دې د خدای پاک ګناه وي، د دې ورژوي، نو بیا په ورځ د قیامت د دې درجې خورا بیا لوړي، او خدای پاک بیا نور حق لار ورښیي، نور انعامونه پر دې باندې. او څوک چې ګمراهۍ په دوام او استمرار سره کوي د هغو څه بیا حق لار نور خدای پاک توفیق د حق عمل څخه سلبوي. ته چې زه ښه عمل کوم مګر خلک په پوهېږي چې دی پر غلط ویحسبون انهم یحسنون. دوی دا ګمان هم کوي چې موږ خورا ښه خلک یو، هغه ښه خلک نه وي. دا د ده د ګناه دا دوام او استمرار دغه دی چې خپل سر نه ټیټوي، خدای پاک ته ځان نه ذلیله کوي، توبه نه کاږي، وایي خو دی ګناهکاره دی، هغه داسې کوي، هغه خپل ځان ته نه. نو دا داسې ورځ نه ده چې ډېره هیبتناکه ورځ ده، ورځ د قیامت. تکاد السماوات یتفطرن منه، نږدې دی چې اسمانونه ټکوټ کرسي د دغه بدو اعمالو سره د دې خلکو چې بد عمل دوغنه بد اثر لري چې اسمانونه ټکوټ کرسي.
نحن نرزق، خدای پاک وایي موږ تاسو ته رزق درکوو، خو والعاقبة للتقوى، کامیابي او عاقبت د کامیابۍ ښه ثمره ښه ژوند د دنیا او آخرت هغه د تقوا متقیانو خلکو به دی، اهل تقوا والاو دی. بل په ورځ کې د قیامت چې خدای پاک موږ ته جزا راکوي، خدای پاک فرمایلي دي ونضع الموازین القسط، موږ به کښېږدو ترازو د عدل لیوم القیامه، یعنی فی یوم القیامة، په ورځ کې د قیامت، فلا تظلم نفس شیئا، بیا به ظلم نه کول کېږي د هیڅ نفس سره د هیڅ. نو ځکه ترازو د اعمالو، تلل د اعمالو دا حق. نو اوس خو اعمال خو دا شی نه دي چې په سترګو ولیدل، نو دا څه رقم تلل کېږي. نو اوس ګورئ موږ تاسې د تبه ده دا وجود لري، تبې څه رقم رنګ دی چیرې ده، مګر اوس داسې آلې ستا چې ستا پر لاس در کښېږي وایي د دې دغونه درجې تبه ده په بدن، یا لږ یا ډېره. دا هوا ده ګرمي او یخني، آیا دا جسد لري چې دا موږ وتلو موږ یې اندازه کړو؟ مګر موږ ته هلته اوس داسې ماشینان شته، وایي سبا به په کندهار کې هوا درود غټه سیله ولاړه، کوچنۍ سیله ولاړه ده رابطله، موږ په هغه درود څلوېښت ګرمي نه. نو دغه اندازه یې څنګه وسوله؟ دا یو ترازو او معیار نه دی، داسې نو ډېر شیان دي چې هغه معلومیږي نه، مګر یا دې اوس یې دا الې پیدا سوي دي تلل کېږي. پخوا به دا خلکو د شک چې اعمال نو کله تلل کېږي دا نو څنګه جسد لري، او دا دي اوس مثالونه په دې دنیا کې نو ډېر شته ده. برق دی 125 به یې راباسي، دغونه باسي، هلته په هغه الو یې معلوموي، په ترازو یې معلوموي، د بیټرۍ دغونه دی. دا ګرده دا خدای شیان دي چې هلته جسد نه لري، چې وزن نه لري په لاس کې ونیسي ور وایي، مګر دا دې تلل کېږي. نو اعمال هم داسې رب جل وعلا ښه تره قادره دی چې په ښه ترازو کې اعمال د دې خپلو مخلوقاتو اندازه کړي. که نیکۍ درنې سولې جنت یې ځای دی، که بدۍ درنې سولې بیا مسلمان پر قدر د عمل چې بد یې کړي وي هغونه سزا ورکول کېږي، خو ابدي په دوزخ. او په ټولو کې درازه زمانه چې مسلمان پاتېږي په جزاؤه جهنم خالدان، د ده ځای به جهنم وي، خالدان درازې زمانې ته وایي چې یو خدای پاک په ټولو دوزخ کې په مسلمانانو کې په اعمالو کې چې درازه زمانه په دوزخ کې پاتېږي هغه قاتل دی مسلمان په ناحق. نو د دغه ورځې د قیامت د حساب او د کتابه څخه به هر سړی فکر لري. اوس کفار دې فکر نه لري، که غلا دسته کوي پروا نه کوي، ولې خو نه بیریږي، ورځ د قیامت نه مني. نو موږ خو ایمان پر دې لرو چې ورځ د قیامت والساعة آتیة لا ریب فیها، ورځ د قیامت خامخا راتلونکې ته شک نسته. نو چې شک نسته پکښې کې ورځ د قیامت حق ده، نو مسلمان به دا فکر کوي چې زه اوس دا عمل کوم، زما سره سبا ورځ حساب او کتاب. اوس ډول تورته وګوره ورځ د قیامت چې خلک په فکر کې نه نیسي، سود نارواوي کوي، چې زړه یې غواړي هغه کار کوي، خصوصا بیا دا نوي طبقه نوي ځوانان چې دا حب د دنیا په زړه ننوځي، دا بیا په سود نه شرک صلات نه دي زده، لمونځ یې نه دي زده، په هېڅ احکامو نه دي خبر، دوی سره بیا نو سودي معاملات یې کوي. بیا نو دا اوس چې بیا یو $100 لري، اوس بیا په ټلیفون کې وایي $100 ور واچوه تا ته ګټه را هر ورځ د ته پر دا یوه سجي د ډالرو ګټه ورته راوځي، هغه یې پرتې دي. نو وایي زه خو بټونان کښې چارجم، نور خلک په خبروم، اعلانات ورته کوم، هغه کوم، دا هره شپه چې پیسې درته راځي دا څلور دغه دا خو دا یو صورت بیا دا دی در سم کړو، د دې اخوا ته چې بیا پیسې درکوي بیا ګټې درته راځي، هغه ګرد سودي معاملات د ځانه څخه حوالې جوړوي. یا یو ملا ته ورغلي وي د هغه سر یې نه وي ور خلاص کړی، وایي ملا والا موږ ته جواز را دا خبره موږ واورېدله، مګر هغه عالم ته چې خلک ورغلي و سم یې سر ور خلاص کړی، خو هغه بیرته دغه یو غټه مدرسه دارالافتا ته دغه مسله ورغلې. موږ په اوله ورځ ورته وویل چې دا سود عادي کوي، په هر مارکیټ کې په سلو کې وایي 80 نفره دغه د سود ثمرات فاذنوا بحرب من الله، اذن دی په حرب جنګ. دا چې دلته داسې اهل دي د اسلامي ملک کې سود شروع، نو ورځ د قیامت دغه تلل د اعمالو دا سړی مخ ته کښېږدي، نو بیا ناروا ته نه نږدې کېږي، حرامخوري ته نه نږدې کېږي، حرامخوري نه کوي. بیا خو نو اوس دته وایي که یو سړی راته نور په دغه عمل اخته کړي زه تا ته بله جایزه پسې در کوم، هغه مجبور دی چې خپل قریبان یو کار څوک ګردم په دې دوزخ پسې ورننه او لاروي بیا نو دی ور جوړوي. نو څوک چې ته دعوته یې و دې لارې ته نو خامخا بې صفت هم ورته کوې، که صفت ورته ونه کړي نو هغه کله د سره راضي کېږي. نو دی صفت ورته وکړي، د دوزخ پر دروازه دی ورته ودرېږي، داعي یې کړي. نبي اسلام ویلي د دوزخ ډېر خلک به ورته تابع کېږي، ورځي سره مخامخ کېږي، به بس مرحبا به ورته وایي. نو د ټولو ګناوې به هم د دغه پر د هغه عذاب هم درته ورکول کېږي، هغه ته هم په عذاب. نو ایاک نعبدو، خدای پاکه موږ خاص تا لره لا غیر بل چاته موږ خاصو تا په عبادت او بندګۍ، ته زموږ واحد لا شریک ذات خالق و مالک یې، او موږ ستا اطاعت کوو، موږ خپل ځان
عجزه کوو تاله. اوس دلته پخوا غائبې صیغې وې، اوس مخاطبې صیغې شروع شولې. ایاک نعبد نعبدو نضربو جمع متکلم الغیر. بیا نو نعبدو خو نو زه یو سړی یم، باید اعبدو ووایم، اضربو نضربو اعبدو خو نو واحد متکلم باید ووایم. نو یوازې نو دلته په دې کې بیا په دې لفظ کې تعظیم موجود، هغه په دې معنا چې زموږ سره ملک یو را سره دی، هغه هم د خدای پاک عبادت. او بل نعبدو کې بیا دا شی هم پیدا کیږي چې موږ تاسې باید خپل منځونه همیش دپاره فرضي لمونځ په جماعت سره. په جماعت کې خو ټوله مسلمانان دي، غټه جمع ده. خدای پاک موږ نعبدو تا ته عبادت، دا ټوله مسلمان. نو اوس نو دا چې جمع څوک یو چا ته راغلي وي دا ډېره مفیده وي د یو سړي. مثال علما وایي په یو حال د ممنوعاتو څخه نه دي، ظاهره دلته اوس یو خان سړی دی، والي صاحب دی، حاکم د وخت، یو سړی ورځي یو رقم وزن یې دی، 5 نفره ورځي بل کم وزن یې دی، او که 20 نفره ورسي بل کم وزن یې دی، که 100 نفره ورسي 100 نفره راته راغلي وه څنګه مې جواب کړي. نو دا که خان وي که حاکم د وخت وي، وایي څه حاجت لري چې در د سر یې کړم، بلکې در انور یې د مخه کوي. نو ځکه د جماعت لمونځ چې دی نبي علیه السلام بارک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په کور و بازار کې کوې در هغه په 25 درجې، بل روایت کې په 28 درجې زیادت لري په ثواب کې. ولې خو پایده یې دا ده چې جماعت دی، د جماعت ته مسلمانانو پر یو سړی مړ سو مسلمان 40 نفره لمونځ پر وکړي، خدای پاک مسلمان بخښي، خدای پاک یې وبخښي. د 40 خو نو چې موږ لمونځ پر کوو ورځو خو نو دعا ورته کوو، د خدای پاک څخه شفاعت غواړو، خاط ورته ویشو، یو حلا ورته برابروو چې خدای پاک دې وبخښي. خو د بندګانو ګټه د ژوندو ګټه نشته چې دته ګټه وي. او بیا چې خلک فاتحه پسې اچوي، دعاګانې پسې، دا بیا بل شفاعت دی. نو چې نه یو شفاعت به د یو مؤمن مسلمان د ده په حق کې قبول سي. نو ځکه د جنازه کې چې څوک د مسلمان وایي 40 ګامه ولاړ سي فی سبیل الله، وایي خدای پاک بیا غټه ګناه لا ورژي، ګنې غټه ګناه په هېڅ نه رژېږي. 40 ګامه د جنازې د یو مسلمان فی سبیل الله سړی ولاړ سي، وایي ګناه. او که سړی ولاړ سي لمونځ ورکړي شخې کې بیا راسي 2 قرات ثوابونه خدای پاک ورکوي نبي علیه السلام. نو 2 قرات ثوابونه هر قرات وایي لکه د جبل احد غار، غټ غار دی د احد غار، جنتي غار، دغونه وزن لري. خو دغه ورتلل به هم فی سبیل الله وي. موږ خو د خانانو هغې ته ورځو، د مسکینانو هغې ته نه، خانانو هغې د دلته مټران شروع سي، هغه اجري پرې مټران. نو دغسې موږ نعبدو عبادت کوو. نو دغه هر عبادت په اجتماعي شکل د مسلمانانو ډېر ثواب لري. ځکه ختم د قرآن چې به صحابو هم نور اهل بیت و کورنۍ و د مفلسین بیا راټول کړه، بیا به دعا، ځکه دا خو ډېری کېږي. نو دغسې که څوک ذکر کړي د انفرادي ذکر، اجتماعي ذکر ډېر ثواب. ځکه تاسې وګورئ دا د تصوفو مبارکان شیخان مریدان دی هم مازدیګر د لمانځه وروسته، ماښام د لمانځه وروسته مخان پټ وي د خدای په جمعي ذکر. او خدای پاک فرمایلی دی که زما بنده ما یوازې ذکر کړي، زه د یوازې ذکر کوم. که ما په یو ټولنه کې ذکر کړي، زه به دې په داسې ټولنه کې ذکر کړم بهتره وي. حدیث نو د دې حدیث څخه اجتماعي او ذکري ذکر دواړه. نو ځکه چې اجتماعي ذکر د انفرادي ثواب ډېر، هر ځای ذکر اجتماعي کېږي باید هغه موږ ختم دلته اجتماع سره کوو، په ټولو سره کوو، باید وي عاشورې په ورځ موږ په اهل بیت. نو که زه اوس تاسو هر سړی پوښتنه وکړي چې ستا غمخوارګي د اهل بیت سره، دا خلک په دغه محبت راټول سوي وو، دا ټول اهل بیت نه دي لیدلي، حسنین مبارکان یې نه دي لیدلي، جنت سرداران یې نه دي لیدلي. بل د عاشورې ورځ ده، دا خو موسی علیه السلام د غرق څخه ساتلی، او ایوب علیه السلام، یونس علیه السلام په دغه ورځ باندې د نازول. داسې نو ډېرې غټې غټې پېښې سوي چې په اسلام کې دا یو غټ. نو بیا موږ داسې خاص چې هغه عادت خوب نه راغلی بیده په دا یا لټي یا یېره. خو مطلب اجتماعي ختم بیا ډېر ثواب لري، پلونه ثواب ډېر دي. پر یو نبي علیه السلام ټولنه یو ځای کې راځي چې دوی تلاوت د قرآن کوي، قرآن سره وایي، زده کړه تعلم سره. الله جل وعلا به پر دوی رحمت نازل کړي، سکینه به نازله کړي او دوی به وبخښي. بل ځای کې راځي که دوی ذکر د خدای پاک کوي، نه به سر راجمع، مګر که راجمع خدای پاک به ملک خپل د رحمت وزرونه پر غوړوي. حتی ګرځي په دا ښارو کې چې یو ځای حلقات د ذکر وویني، وایي هلومو راسئ دغه دی زموږ چې غرونه ګناو سره راغلی وي، یو مجلس ته د قرآن او د ذکر خو چې د دې خوا ځي ولیس شیء هېڅ شی خدای پاک یې. نو خدای پاکه موږ تا ته عبادت کوو خاص. اوس نو عبادت چې لمونځ دی، تا خپل لمانځه کې ایاک نعبدو موږ وایو. نو دا که موږ لکه دا وایو چې داسې وکړو، نو بیا بله ګټه هم مشترک د فحشا او د منکر څخه موږ په نجات کې کېږو د لمانځه په سبب سره. لکه چې خدای پاک فرمایي 28مې سپارې سر دی ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر. په تحقیق لمونځ چې دی هغه منع کوي یو انسان د فحشا او د منکر څخه. نو که موږ نعبدو خاص او خاص الله جل جلاله لره
عبادت وکړو نو بیا د فحشا او د منکر څخه موږ منع کیږو که صحیح لمونځ او که څوک په لمانځه ولاړ ټلیفونونه دي لګېدلي کړي چې په لمانځه ودرېږي سټ ګرځي غوږ ګرځي په پزه ګوتې وي سر ګرځي خدای پاک د هغو په حق کې یا په خپل وخت کې نه کوي فویل للمصلین عذاب دی افسوس دی وي هغه لمونځ کوونکو لره الذین هم عن صلاتهم ساهون چې زه اوس څنګه ولاړ او داسې سم شان وایم نه وایم عقل و فکر چې خدای پاک را کړی دی په جلمانځه کې دی که بل ځای هون بېخبره وي د خپل لمانځه نه سړی باید د خپل لمانځه څخه خبره نه او خاص نعبد موږ عبادت کوو چې دا خبره پر تا باندې صادقه سي نو عبادت د خپل خدای پاک باید په ښه حضور قلبي سره توجه قلب الى الله د زړه توجه خاص او خدای پاک هغه عبادت دی دا په خوله ووایه چې ایاک خاص تعالی نعبد موږ عبادت کوو نو آیا خدای پاک ته سړی داسې عبادت کوي چې هغه یو بنده علاوه که ستاسې قبول کړي اوس که د یو بنده تا ته ګډ مخامخ او ته هغه په دا بنده خبرې درته کوي زه ته ولاړ زه ته ګډ یم ته راته ګورې لاندې نو لمونځ هم داسې مثال دی چې دا معراج د مؤمن دی د خدای پاک رحمت مخامخ دی خو که د ساهون او غفلت کې سو زړه یې بلې خوا ته ولاړ هغه بندېږي باره نه پرات هغه وایي ته د دې نه یې او بل دا دی چې نعبدو موږ عبادت د خپل خدای پاک دا عبادتونه چې سړی سم کوي په صحیح معنا یې کوي په ښه اعتقاد به کوي هغه دا دی چې اول دغه لمونځ دی په دې عبادت لمونځ الصلاة بلا غفله غفلت به دې نه وي نو نعبدو دا ستا خبره تصدیق ده بیا لمونځ به کوي بلا غفلت روژې موږ تاسې نیسو والصوم روژه به نیسي بلا غیبت په روژې کې به غیبتونه نه کوو نو بیا خپله خوله به د نارواو څخه ساتو نو ایاک نعبدو دا لفظ را باندې سمیږي والصدقه بلا منه صدقه و خیرات کو بلا احسان و بریا به کو ریا او احسان دا شی به نه وي ځکه خدای پاک فرمایي یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى ما باطلوي خپل صدقات بالمن په احسان والاذى په ضرر رسول سره چې بیرته بیا ضرر ورسوي هغه چاته نو صدقه به کوي بېله ښه د خدای پاک په لاره کې دا تخیرات د خپل خدای سره چې معامله ده نه به په خلکو ویني چې ریاکاري پکښې راسي او نه بیا احسان و ضرر پر چا باندې باروي او حج بلا اراءه حج به کوي بېله لیدلو څه د خلکو چې د خلکو دپاره یې کوي دا به نه وي بلکې دپاره د رضا د خدای پاک به دا سفر کوي هلته به افعال په صحیح معنا ادا کوي دا دپاره به نه وي چې پلانکی خان هدی بیا اچ ته تللی بیا هغه نو داسې باره اجان راسي وریم عبادت نه کوي ولې خو دوی په ماړه وي کعبې شریفې خاطر هم چندانې نه ساتي پر با مجلسونه کوي سهار بیدي ورې او چې راکښېني غرمه یو ځای میلمه وي ماښام بل ځای میلمه وي ډله خلک په پسې وي د اغنیا عبادت پاک دا چې تاسې وویني بیا درک ته معلومېږي دلته چې را یو خو دا ظاهره کتل دي معنوي اثرات نه وي ورسره او چې ښه حج یې کړی وي هغه داسې معنوي اثرات ما دې ورسره کښېني او الغزو بلا سمعه غذا به کوې د خدای په لاره کې د کفارو سره خو د خلکو سمعت خلکو به ځان نه خبر چې خلک په داسې غازي یم داسې غذا کوم دا یو خان سړی یو مسجد کار یې په کوي دغه برای یو لږ کار چې شروع کړی و عکاسي یې راوړې بیا نو برای املا لپاره د خدای کار دی نو دا خدای پاک دې ویني نو ته په خلکو وایي چې دغه کیمره نه وي یوه خښته ولا داسې بد نو دغه سجدې په سمعت او ریا سره د خپل کارونه مخ ته وړي دا په درد نه خوري ایاک نعبدو لفظ نه تصدیقېږي غذا چې کوي د کفارو څخه هغه به بېله سمعت وي بېله دې څخه چې په خلکو ځان وویني چې زه داسې شجاع او دلاوره یم دا به نه وي بلکې د خدای پاک په لاره کې معامله د خدای پاک سره د بیا نو غذا سړی که سړی نیت دونه نو کې خراب په دې پټ بیا نو غذا خو غذا هغه ده لکلمة الله هي العلیا چې کلمه شریفه د کفارو سر کاټس د کفارو تسلط خلاص مسلمانان په امن و امان کې سي کفر نیستي او نابود نو د وجاهدوا فی الله فی سبیل الله حتی لا تکون فتنه د خدای په لاره کې جهاد وکړي تر هغه وخته پورې چې فتنه ورکېږي ګرسره کفر د مخ خدا به لله بل شی به نه وي المجاهد فی سبیل د بل غرض او د بل شي دپاره نه وي نو دا ایاک نعبدو بیا دا تصدیقېږي والعتق بلا اذیه کمرې ازادۍ هم به ضرر نه وي اذیت به نه ورکوي و ذکر بلا ملاله ذکر د خدای پاک به کوې خو هم په حضور قلبي او بېله پر ځان غمېدو باندې چې 5 دقیقې ته ذکر کوې پر تا غمیږي 5 دقیقې تلاوت د قرآن کوې دا پر تا غمیږي یا غمیې بې نه د زړه په مینه و محبت بې کوې که چیرې د زړه مینه و محبت وي نو هلته بیا پر سړي نه غمیږي خوند ورکوي خو د ده مینه و محبت د خپل خدای پاک سره ذکر د چا کوي د خدای پاک کوي نو دغسې ایاک نعبدو کې دغه ستا ذکر به په مینه و محبت وي داسې به نه وي لکه په زور چې چا مزدور راوستلی په زور کار وسائر طاعات بلا آفه
ټوله طاعت به کوې خو افتونه به نه پوهېږي. الشرعي درته ویل سوي دي چې په دغه کار کې به دغه شی افت دی. خیرات کوې، صدقه کوې، پټې کوه. که د ریاج کول سمعت دې کوي دا افت دی. هر عبادت و اطاعت چې ته کوې هغه به د افتو څخه خواپاکي کوې او د رب جل وعلا رضا به طلبوې په دې عبادت. پاکه ته راسره راضي سې چې موږ په لمانځه کې لا وایو چې خاص خدای تعالی خدا دپاره د دې چې خدای پاک زموږ څخه راضي سي. هر عبادت چې موږ کوو نیت به مو دا وي چې داسې خاص خدای تعالی او ته راسره راضي سې خدای پاک د خدای د رضا دپاره به کوو، بل شی به نه په ګډوو. نو ایاک نعبدو دا نعبدو چې موږ تا ته عبادت کوو دا سجدې کېږي. والصبر بلا شکایه، صبر به کوو پر اطاعت د خدای پاک. که ورځې اوږدېږي که لنډېږي، که شپې اوږدېږي که لنډېږي، شکایت به هم چا پر ما تکلیف دی د تهجد منځ شکایت به نه کوو، بالا خپل منځ به کوو. پر ما د سهار جومات تکلیف دی کوم یې نو بنده یم، امر الهي دی. دا خو امر موږ بندګان یو، امر الهي راغلی دی. د بنده د هغه وظیفه ده چې د رب جل وعلا اطاعت به کوي په هر وخت کې. لمونځ راباندې فرض دی، په خپل جومات به کوو. ولې سهار ناوخته راکښېنئ نه؟ ولې وختونه راکښېنئ؟ ولې د مور پلار په کار مسجدان د ځوانانو څخه خالي؟ آیا ځوانانو په خره وړې؟ اول سوال په قبر کې روز محشر کې جان ګدازي بود اولین پرسې شي نمازې بود. د لمانځه پوښتنه اول خالي دې څنګه دي، اودس دې څنګه دي، قرأت دې څنګه دي، جومات دې څنګه دي، څوک په جومات کوي څوک بې جومات کوي. دا شپې خو پر هر چا ولې داسې په تا کې کم، ولې دونه غفلت انسان شته چې دغسې غفلت کوي. دا مه کوئ، ځانونه کلک کوئ. نو ایاک نعبدو دا لفظ به باره ستاسې صحیح سي چې خاص خدای پاکه موږ تا ته د عبادت کوو. نو صبر به بلا شکوي وي، شکوه به او که چیرې د ګناه څخه بیا صبر به کوو هم به شکوه نه کوو چې دا ګوره داسې دي وداسې دي، داسې ګناوي دي، داسې ګناوي دي، داسې ګناوي دي. نارې وایه نو چې زه اوس په دې ورګډېږم. شکایت کوې، صبر کوه، بالا د هرې ګناه څخه ځان ساته، په زړه کې ساته، چاته وایله مه. او مصیبت رالی، لوږې راله، تنده راله، ناجوړي رالی، مصیبتونه راله، تاوانونه راله، پر دې صبر به کوې بلا شکوه. شکوه به چاته نه کوې په خپل زړه. رب جل وعلا په تا خبر دی. اوس نو ابراهیم علیه السلام دا څونه غم، څونه شان و عزت ته هغه سړي دی. د ابراهیم علیه السلام مبارک دی، خلیل الرحمن دی، د ده نوم. مګر نمرود یې کمیس ځنې کاږي، بې ستره یې په منجنیک کې کښېنوي او بیا یې اور ته وسغوري چې په هوا یې کوي. جبریل امین علیه السلام وایي خدمت راته وایه، وایي تا ته یې نه لرم، وایي ته ما ته ووایه خدای پاک ته به زه ستا حاجت ورسوم، وایي ما ته وایه هغه درته زما په حال په ما ښه خبر دی. هېڅ یې نه اور چې ور وغورځوي هغه پر ګلو ګلزار ګلان اور پورته خدای صبر ول هغه په ما ښه خبر دی. نو ستا په حال خدای پاک ما ستا په حال ښه خبر دی، چاته شکوه. نو دغه صبر به کوو بلا شکوه. ایاک نعبدو دا لفظ مصادقي وایي یقین به لرو بلا شبهه. اول یقین په منبهي شان به دا یقین وي چې امنتو بالله وي دواړې پر دغسې دي. امنتو بالله ما ایمان پر یوه الله جل وعلا راوړی دی چې دی واحد الله شریک ذات دی، دی مرازق دی، دی مخالق دی، دی محافظ دی، زما د ژوند د مرګ هر څه تصرفات و واګي ټوله دا به مو یقین وي، شک به نه وي په دې کې. نو دا مؤمن به چې امنتو بالله وملائکته وکتبه ورسوله واليوم الاخر والقدر خيره وشره من الله تعالی والبعث بعد الموت حق. دا ټوله شان حق دی. خدا یقین به زموږ ستاسې سره به وي بلا ریب، شکونه به نو بیا نه وي، شبهې به بیا نه وي. نو ایاک نعبدو زموږ ستاسې بیا صحیح کېږي، دا کار بیا سم راځي. نو یقین به بلا شبهه وي و شهود بلا غیبه وي. ته د خدای پاک عبادت کوې لکه ته چې د خدای پاک په حضور کې شاهد یې د خپل خدای پاک بندګي. نو هغه احسان دغه دی چې نبي علیه السلام بارک ته جبرائیل علیه السلام د احسان پوښتنه کوي. هغه وایي لکه ته چې خدای پاک وینې، که ته خدای پاک نه وینې فانه یراک، هغه خو تا ویني. نو دغسې غیبت به غایب کې به ځان نه ګڼې چې زه خو نو دا کار کوم دا لمونځ کوم ما خدای پاک نه ویني، زه غایب یم یا زه نه یم یا داسې فکر به نه لرې. دا شهود به دې بلا غیبت والاقبال بلا رجعت وي. خپل رب جل وعلا ته به مخ په مخه ځو، پر مخ به ځو. حنات کې نه وایي زو پر مخ به ځو، مستقبل به د رب جل وعلا پر لار چې روان شولو. دا بندګي دې شروع کړل د صراط المستقیم، د قرآن لار، د انبیا علیهم السلام د شریعت لار، پر دې به نو ځو بله مخ په مخ به ځو، اقبال په اقبال به ځو. رجعت په شاتګ به تګ نه دی ښه چې یو ورځ صوفي یم بله ورځ بیا چټ یم، یو ورځ لمونځ کوم بله ورځ بیا نه کوم، یو ورځ یو کار کوم بله ورځ بیا نه کوم. بېرته رجوع دا سړي ته تاوان رسوي، سړی در منزله نه رسوي. استقبال استقامت پر سیده لار دا سړی خپل مرام. نو داسې به نه کوي، رجوع به بېرته د حق لارې څخه نه کوي چې یو ورځ سم یې بله ورځ بیا بېرته والاصال بلا قطعیه. وصل به کوې چې ته به وصل یې د رب جل وعلا د رحمت سره، د خدای پاک د فضل و کرم سره، د ده د بندګۍ سره. دا وصل به چې موجود یې قطع به نه راولې.
قطعیت به ځان ته نه راولي چې رحمت څخه قطع شي، داسې خراب کار وایي. نو داسې اقسام د دې عباداتو چې دغه دي، نو دا خو سمیږي دغه لفظ چې نعبدو چې دغه شان ته داسې وکړي. اوس نو بیا اعتقادات یې دلته ستا په باطن کې هم ډېر شان دي، هغه هم سمېده د څه غواړي، هغه به هم سم وي، جوړ به وي لکه ماشین چې چالان دی یا باتیل به جوړ اچولي چالان کړي، ټک ټک دغسې به چلیږي چې هغه څخه ستا افعال د ظاهر او د باطن دا به ټوله محضن لله لره وي، عقیده به ډېره قوي وي، حضور قلبي به موجود وي. نو داسې د مینه و محبت و عشق و اشتیاق و دا شیان به دې ټوله ښکاره کړي وي، ظاهره کړي وي، چلنده کړي به دي، دا به ټوله د خدای پاک په لاره کې دا به موجود وي. نو لږ شیان بیا دغسې دي، نو بیا ستا هغه ایاک نعبدو بیا صحیح کېږي چې خاص خدای پاک موږ تا ته عبادت کوو، خدای څه خوښېږي چې دا تېر خاص عبادت. الحمد والصلاة والسلام عليه وسلم. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا من الناس.